نیکه مې په زوره خپل وراره سره نامزاده کړم، خو څه وشول؟ رښتونې کیسه. کله چې زه د 11 کلونو وم او د 11م ټولګي زده کوونکی، ما ته یې وویل چې شپې ته دې د پلار د کاکا ښځه او کاکا راځي. زه له موضوع خبره نه وم. فکر مې وکړ چې حتما د نیکه پوښتنې ته مې راځي. لاړم اشپزخانې ته چې مور مې د شپې لپاره د میلمنو تیاری نیولی و. مور مې راته څه ونه ویل، ځکه مور مې عادت نه درلوده چې داسې خبرې خپلو لورګانو سره وکړي، نو ځکه یې اوس هم څه ونه ویل. شپه شوه، هغوی راغلل، ستړې مشې مې وکړې او هغوی لاړل. د نیکه خواته مې څو دقیقې وروسته کېناستم. بیا اشپزخانې ته لاړم چې مور سره مې مرسته وکړم. د مور مې زړه یو څه نارامه و. پوښتنه مې وکړه، ولې مورې داسې چورتي یې؟ ویې ویل، سر مې درد کوي ځکه. وروسته ډوډۍ تیاره شوه. ټولو ډوډۍ وخوړه. زه هم لاړم چې خپلې وړې خور سره مې چې 1 کال له ما کشره وه د لوښو وینځلو کې مرسته وکړم. کله چې زه نه وم، دوی د خواستګاري خبرې یادې کړې وې. دوی هم منلې وه، حتی د کوژدې خبرې یې کړې وې، او زه ساده لا خبره نه وم. کله مې چې اشپزخانې کې کار خلاص شو، کله چې کوټې ته راغلم، نیکه مې وویل، له ما سره راځه، کار مې ده در سره. بلې کوټې ته لاړو چې نیکه مې وویل، لور جانې نوره غټه شوې، د دې وخت راغلی چې واده وکړي. ورور مې نن همدې خبرې لپاره راغلی و. زوی یې ډېر ښه هلک دی، زموږ هم خوښه وه، او هو مو ورته وویل، ته به ورسره ډېره خوشبخته شې. زه دې هم نیکه یم، در باندې حق لرم. له تا هم غواړم چې خپل رضایت وښایې. ما او پلار دې قبوله کړه چې شیریني ورکړو. د نیکه خبرو په اورېدو مې داسې شوم لکه څوک چې راباندې یخې اوبه واچوي. ځکه ما نه غوښتل چې په دې عمر کې واده وکړم، ځکه تر اوسه مې ښوونځی نه و خلاص کړی، او په دې هم نه پوهېدم چې هغه ښه هلک ده او که بد. زما لپاره ډېره سخته تمامېدله. له نیکه نه مې شرم راتلو، خو دومره مې ورته وویل چې زما نه ده خوښه. ویې ویل، ډېرې خبرې مه کوه، همدا چې مې در څخه پوښتنه وکړه لویه خبره ده. عمګانو دې ټولو زما په خوښه ودونه کړي، ته یې هم باید قبوله کړې. کورنۍ یې ښه کورنۍ ده، اقتصاد یې هم ښه دی، هلک هم زده کړې کړي، نور نو څه غواړې؟ زه په ژړا شوم او له کوټې ووتلم. لاړم حمام ته. 1/2 ساعت هغلته ناسته وم. ومې ژړل او له هغه ځای نه ونه وتلم. مور مې را سره ډېره شخړه وکړه. ویل یې، څه خبره شوې؟ قیامت خو نه دی شوی، ټول واده کوي، او بیا دا دومره ښه کورنۍ ده. کله مې چې د مور دا خبرې واورېدې، لږ مې حالت ښه شو. مور مې راته ډېر نصیحت وکړ او ډېره ډاډګیرنه یې راکړه چې ژر واده نه کوي، تر څو چې دې ښوونځی نه وي خلاص کړی. خو هماغه شپه مې ډېر وژړل او د دیوالونو طرف ته مې رډ رډ کتلې. هغه تیاره شپه هم تیره شوه. راته وویل شول چې ځان دې ښه جوړ کړه، چې تیاری ونیسو. څه وخت وروسته دې کوژده ده. ما هم بله چاره نه درلوده، مجبوره وم چې ویې منم. څو ورځې هم تیرې شوې. په بل سبا یې محفل و. ما هم یو هندي ساړي کالي اخیستی و. تر اوسه مې لا خپل کوژدن هم نه و لیدلی. پرېکړه دا وه چې محفل کې راشي. نوم یې پرویز و. کله مې چې د محفل په ورځ ولیدو، ډېره نوراني څېره یې وه. ډېر باادبه انسان و. زړه مې لږ ښه شو چې یو ښه انسان دی. ما ته یې ډېر کالي او طلا اخیستی و. موبایل یې هم اخیستی و. یو څو ورځې وروسته پرویز میسیج کړی و. ډېر له احترام او نزاکت نه ډک و. لږ لږ مې ورسره عادت وکړ. هغه هم له ما سره ډېره مینه درلوده. اوس وخت کې داسې سړي ډېر کم پیدا کیږي. ډېر دینداره او د ښه شخصیت خاوند و. ډېر احترام یې راته درلوده
هر څه چې مې ویلي قبلول یې. 4 میاشتې زموږ د کوژدې تېرې شوې وې. موږ داسې شوي وو لکه لیلا او مجنون. ډېره خوشحاله وم چې داسې یو انسان مې قسمت کې شوی دی. خو دې نړۍ هغه خوشحالیو ته پرېنښودو چې یو بل سره زاړه شو. پلار یې یو چا سره دښمني درلوده. ډېر کلونه مخکې د پرویز مشر ورور چا سره جګړه کړې وه چې یو یې وژلی هم و. شکایت یې کړی و چې دا ډېر وخت بندي هم و، خو بیا هم د هغوی زړه نه و یخ شوی. یو ورځ چې پرویز له کلب څخه راوتلو هغوی په چاقوګانو وهلی و. ډېر یې حالت خراب و. کله چې روغتون ته وړی و فقط 2 ساعته ژوندی و. ما ته چا هېڅ هم نه و ویلي. مور مې خبره وه، ما ته یې څه نه وویل. تر ناوخته د شپې ویښه وم. ما هم 2 ځله ورته زنګ وواهه خو شماره یې خاموشه وه. له ماښام وروسته انلاین شوی هم نه و. په تشویش شوم. لاړم چې اوبه وڅښم. چې ومې لیدل مور مې تر 1 بجې د شپې ویښه ده. پوښتنه مې وکړه چې ولې ویښه یې؟ ویل یې معده مې درد کوي. ما هم باور وکړ. لاړم خپلې کوټې ته. په تشویش وم. خور ته مې زنګ وواهه خو هغې هم ځواب ورنه کړ. لاړم مور ته مې وویل چې هغې نور ځان کنټرول نشو کړلی او ویل چې چا په چاقو وهلی او روغتون کې ده. دنیا را باندې خرابه شوه. ژر لاړم د خپل وړوکي ورور لاس مې ونیو. د مور سره مې لاړو روغتون ته. هماغه شپه مې پلار هم نه و کور کې. راته یې وویلې چې د عمه کور کې مې ده، خو دروغ و ځکه هغه هم روغتون کې و. کله چې ورسېدم پښې مې سستې شوې وې. نور مې نشو کولی وړاندې لاړه شم. باوجود دې چې ویلي وو زخمی شوی و، خو وی نه ویل چې حالت یې دومره خراب ده. خو کله چې کوټې ته لاړم ومې لیدل چې مخ یې ورته پټ کړی و. هلته زما ژوند ختم شو. باور مې نه راتلو. فکر مې کوو خوب وینم. منډه مې کړه او مخ مې ورته لوڅ کړ. رنګ یې ژیړ شوی و. د زخمونو ځای مې ورته ولیده چې څومره ژور و. نوره په ځان نه یم پوهه شوې. کله مې چې سترګې خلاصې کړې د روغتون په یوه کوټه کې وم. په یاد مې راغله چې څه خبره شوې ده. ای کاش چې زما ژوند هم هملته ختم شوی و او یا مې خپله حافظه له لاسه ورکړې وای. څنګه به وروسته له دې غم سره ژوند وکړم. هغه شپه زما د ژوند تر ټولو بده او توره شپه وه چې په یاد مې راشي. اوس مې هم نفس تنګېږي. تر سهاره یې مور، خویندو او عمهګانو د ده په ځواني افسوس خوړلو او ژړل یې. په سبا یې بدترینه خدای پاماني زما د پرویز سره وه چې بې حسه لاسونه مې ورته لاس کې ونیول. داغ یې زموږ په زړه پاتې شو. د هغه دنیا دیدار په هیله 2 کاله تیر شول، خو اوس مې هم نه هېرېږي. حتی 2 دقیقو لپاره یې هم نشم هېرولی. خو اوس هم ډېر خواستګاران لرم. نه پوهېږم څنګه وکړم. هېڅ نه پوهېږم چې دا دنیا څه ده او شپې او ورځې څنګه تېرېږي. زه مړه یم که ژوندی. لطفاً تاسو خپل نظر راکړئ. ګرانې خورې، موږ ستا کیسه واورېده. واقعاً چې ډېره متاثره کوونکې کیسه وه. خو هر مشکل یوه د حل لاره لري. ژوند هغه وخت بې خونده او ستړی کوونکی کیږي چې د انسان ژوند د یو شي یا یو انسان پورې تړلی چې ستاسو اوس تړلی دی. هر څه چې زموږ په ژوند کې کیږي زموږ په خیر دی. تاسو فکر وکړئ که له واده وروسته وژل شوی وای، څه دې کول؟ بیرته د پلار کور ته راتللی. آیا دومره قدر چې اوس لرې هغه وخت به دې نه درلوده؟ هر چا به ویلې چې کونډه ده. حتی خواستګار به دې هم نه درلوده. اوس چې خواستګار لري یو یې انتخاب کړه او ژوند مخکې یوسه. کوشش وکړه خپل ځان او آیندې ته فکر وکړي. انشاءالله چې کامیابه او سرلوړې به اوسئ. الله مو مل شه. ګرانو دوستانو، تاسو هم خپل نظرونه شریک کړئ او زموږ خور ته یې کمنټ کې ولیکئ. تر بلې قصې پورې مو الله مل شه.